برکت ګوره دې ته نه وایي چې دا سړی به کروڑپتی لکپتی شي. برکت دې ته وایي چې که دی فقیر ومې خو په ژوند کې به خوشحالي او راحت او سکون، که دی بیمار ومې خو زړه به مطمئن وي، که په ده قرضي ومې خو ژوند به ښکلی په مزېدار په ارام په سکون سره تېرېږي. د ده په بچو کې برکت وي، په ښځه کې برکت وي، په مال کې برکت وي، په کور کې برکت، په علم کې برکت. دې ته ښکلی ژوند وایي. عامو خلکو دا سوچ دی چې یاره زه به الله یاد کړم چې بس سبا نه به زه څه یم کروڑپتی لکپتی یم. که چېرته برکت دغې ته وایي نو بیا خو والعیاذ بالله د رسول وسلم په ژوند کې برکت به نه و. نو دګي د هغه سره خو دومره مال نه و چې هغه کروڑپتی لکپتی و. اکثر صحابه کرام هغه فقیران وو، نو دوی په ژوند کې برکت نه و. برکت ګوره د مال ډېروالي ته یوازې نه وایي. ها کله د برکت یو صورت دی چې الله په مال کې پراختیا راولي، خو دا همیشه نشي کېدی، کله نا کله کېدی شي. بچو کې برکت دا دی چې بچي